اسفندیار خان د غنی بریا د تلپاتې امن لپاره پیاوړی ګام دی. په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند ویلي خان د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د ولسمشر محمد اشرف غني بریا سره خوښي ښودلې ده او هغه ته یې بیا ځلې د ولسمشر کېدلو مبارکي ورکړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼې باندې په ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني د بریا مبارکۍ ترڅنګ لیکلي دي چې د افغان ولس ډاډ هم د ستایلو وړ دی، ځکه دوی په سختو شرایطو کې په ټاکنو کې برخه واخیسته او د ټاکنو پروسه یې بریالۍ کړه. اسفند ویلي خان زیاتوي، موږ هیله مند یو چې د ولسمشر غني بریا په افغانستان سربیره په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره لوی او پیاوړی ګام وګرځي. د لوی سیاستوال اسفند ویلي خان په ګډون یو شمېر نور پښتانه سیاستوال هم څو میاشتې وړاندې د افغان امن په نوم نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه کابل ته راغلي وو او هغه وخت یې هم د ولسمشر غني ملاتړ اعلان کړی و. د اسفند ویلي خان ترڅنګ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ورسره بل مخکښ مشر محسن داوړ او په ولسمشرۍ ټاکنو کې د غني په لومړنۍ بریا خوښي ښودلې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې د غني په نوې دوره کې به په سیمه او افغانستان کې سوله او امن راشي. بلخوا پرون له غرمې وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم د ټلیفون په کرښه افغان ولسمشر ته د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د بریا مبارکي ورکړې ده او هم یې افغان ولس ستایلی دی چې په ټاکنو کې پراخه توګه برخه اخیستې وه. لومړی وزیر نریندرا مودي په پرونیو خبرو کې ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هند د افغانستان دوست او یو ښه ګاونډي هیواد دی. د نوموړي پر وینا هر ډول حالاتو کې به هند د افغانستان هر اړخیز ملاتړ کوي. د نریندرا مودي په وینا هند د افغانانو دویم کور دی چې په دې سره به د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د سولې پروسې ترڅنګ په سیمه ییزو برخو کې هم د افغانستان پراخ ملاتړ وکړي. د ولسمشر غني د بریا ډیر هیوادونه لومړی وزیرانو، ولسمشرانو او مخکښو سیاستوالانو خوښي ښودلې ده او په اوسني حالاتو کې د ولسمشر دوهم ځل بریالي کېدل ښه ګام بللی دی او هم یې افغان ولس ستایلی دی چې ولسمشر یې انتخاب کړی او خپله خوښه یې په خپلو رایو وکړه. خو د ټاکنو یو شمېر نمایندان بیا وایي چې ملي مشارکت حکومت دې رامنځته شي او بیا دې ټاکنې لغوه اعلان شي ځکه چې درغلي پکې شوې ده.